سلامونه وخت په خیر هیله ده چې ټول صحتمند اوسئ. دوستانو بیا هم په راغلاست. تاسو ته وایم راځئ نن په ریسک منیجمنټ باندې غږ کوو د فارکس ټریډ ریسک منیجمنټ چې دا ډېر اړین دی او موږ باید مخکې له دې چې په نورو موضوعاتو باندې هم بحث وکړو نو دا ټریډ ریسک منیجمنټ په دې باندې باید موږ آګاه کړو چې ریسک څه شی دی او سټنډرډ ریسک څه شی دی، پوزیشن سایز څه شی دی او دا نور د مسایلو باندې غږیږو. همداشان په یو مثال هم تاسو سره درکړم دې کې به تاسو په هغه باندې هم پوه شئ او زیاتې په ډېرو شیانو باندې به تاسو پوه شئ. هیله ده چې په کار سره پاتې شئ. ریسک باندې ریسک څه شی دی؟ What is risk؟ ریسک هغه څه دی چې تاسې دلته عملی یاستئ، تاسې غواړئ کې بازار ته صحیح دی. مثلا تاسو سره $10 دی او تاسو غواړئ چې هغه کې تاسو ټریډ وکړئ صحیح دی. بیا نو دلته تاسې غواړئ چې په $100 کې تاسې غواړئ چې مثلا $50 بازار ته معاملې لپاره مثلا ورکړئ صحیح دی. نو دا تاسو د ریسک پیسې دي چې تاسې غواړئ چې بازار کې د باندې انویسټ وکړئ او د باندې استفاده وکړئ او دا نه مثلا دا د باندې مثلا تاسې غواړئ چې انویسټ وکړئ نو که چېرته تاسې ټریډ یا بازار کې کوم معامله چې تاسې ترسره کوئ د هغه تاسې په فیور باندې وي نو تاسې کولی شئ دا مثلا 80 یې کې مثلا صحیح دی 80 ته مثلا شاید چې مثلا $100 شي نو دا هغه څه دي چې مثلا چې ته آماده یې چې $50 $100 دې در سره دی صحیح دی خو دنه ته غواړې چې $50 څه وکړې بازار ته یې ورکړې او $50 تا سره بچت پاتې شي تر څو ته وکولی شې چې که چېرته دا پیسې ته له لاسه ورکړې $50 در سره وي نو ته کولی شې چې بازار کې اوس هم پاتې شي نو بیا استفاده وکړې او په بازار کې ته ترې ټریډ وکړې صحیح دی. احیانا که چېرته ته د ریسک منیجمنټ کوالټي ځان کې ونه لرې نو دا $100 ته یو دم دا ټول په بازار کې ورکړې صحیح دی. نو څه شی کېږي خو ته بازار کې هم نه پاتې کېدلی شي او پیسې درنه مارکیټ اخلي نو $100 هم لاړه او اکاونټ دې خالي شو. نو دا هغه څه دي چې ته باید په نظر کې ونیسې. یعنې دا مې خلاص درته ویل چې ریسک هدف چې باید ته منیج یې کړې خپل پیسې. دلته زموږ پاتې کېدل په بازار کې مهم دی نسبت دا ده چې زموږ وین صحیح دی. وین دومره مهم نه دی د 6 میاشتو لپاره حتی 1 کال پورې بازار کې باید پاتې شي ته باید زده یې کړې نو تر څو چې مثلا دا وین ریټ ښه وي نسبت د لاس ریټ ته. که چېرته دلته ته دې کې مشکل ولرې مثلا تا لاس ریټ زیات دی ایج ونه لرې په بازار کې نو څه کېږي نو نه شي کولی چې پاتې شي. what is standard risk؟ زیاتره standard risk چې دي هغه یو په 2 کې دی صحیح دی او همداشان یو په 3 کې دی او دنه زیات دي standard risk او های پروفیشنل ریسک چې دی بیا نو یو په 5 کې دی یعنې 5% دوی غواړي چې مثلا له لاسه ورکړي خپل اکاونټ سایز نه نو دلته یعنې خو تر ټولو بګنر لپاره تر ټولو دا دی مثال په ډول یو په 2 کې مثلا ته $10 ته غواړې چې ورکړې صحیح دی آماده یې چې مثلا ته مارکیټ ته ورکړې او په مقابل کې غواړې چې مثلا $100 وګټې صحیح دی $100 وګټې نو دلته ته کولی شې چې مثلا بازار ته که چېرته تا په فیور باندې یا تا په خوښې ډایرکشن ته لاړ نه شې ته $10 له لاسه ورکړې نو که چېرته تا د خوښې ډایرکشن مارکیټ حرکت وکړو نو ته کولی شې چې $10 ته ګټه وکړې صحیح دی. نو دا مې د مثال په توګه همداشان مثال ته غواړې چې مثلا $10 وګټې خو ته غواړې چې مثلا وبخښئ $10 مارکیټ ته آماده یې چې مثلا ته لاس کې او یا هم ریسک کې خپل د اکاونټ د برخې نه او آماده یې چې مثلا ته همدې $100 په مقابل کې ته $80 څه وکړې ته ګټه وکړې یو په 3 کې نو دا هغه څه دي چې مثال ته آماده یې او مارکیټ ته ورکړې او تا د ریسک په هغه باندې خبر یې نو لومړی خو باید چې کله ته د انټري مانیج کوې ته باید ریسک باندې پوه شې دویم تا د پوزیشن سایز باندې هم باید ځان پوه کړي او همداشان تا د ریسک ریوارډ ریشیو باندې ته پوه شې یعنې دا مې درته وویل چې مثلا دا د ریسک ریوارډ ریشیو دی مثلا
تا ریسک اندازه شو او ریوارډ سو شو شل شو تا ریسک اندازه شل شو تا ریوارډ سو شو دونه یعنی دغه اندازه باندې ته پوه شې چې مثلا ته څومره آمدی ته ورکې او څومره آمدی چې مثلا ته وګټې که مارکیټ له لاسه دی ورکړو څومره له لاسه ورکې ما خو پیسې څومره له لاسه ورکې او که ګټه دی وکړه څومره ته ګټه کوې دا باید پري ډیټرماین وي مخکې دی چې مثلا په مارکیټ کې هغه شي ته باید دا باندې آګاه اوسې صحیح دی پوزیشن سایز دا معنی چې د معاملې اندازه مثلا تاسو د معاملو اندازه پیسې څومره دي مثال غواړي ما مخکې ویل چې مثلا 100 روپۍ در سره دي صحیح ده 100 روپۍ در سره خو ته غواړې چې ښه مینجمنټ ولرې نو دلته 500 روپۍ ته مارکیټ ته ورکړې د دې لپاره چې ته معاملات وکړې نه ته د پوزیشن سایز اندازه معاملات چې دی د ټریډ لپاره 500 روپۍ دی صحیح ده نو په 500 باندې ته ټریډ کوې نو ته باید خپل پرسنټیج د ریسک پرسنټیج باید ته معلوم کړي همدا شان سټاپ لاس باید معلوم وي چې څومره ته مثلا سټاپ لاس ورکړي صحیح ده دا موارد باید مخکې دی چې مثلا ته بازار ته داخل شې دا درته کلیر وي صحیح ده اوس زه تاسو یو مثال درکوم ځکه چې دا اړین دی چې مثال باندې موږ ځان پوه په مثال طریقې کړو که چېرته په مثال باندې پوه نه شو نو بیا داسې په وایلو باندې څه نه کېږي نو مثال په ډول زه تاسو په مارکیټ کې مثال موږ لرو موږ مثال په مارکیټ کې غواړو چې مثال دغه وکړو ټریډ وکړو صحیح دی نو دلته مثال په ډول زه تاسو ته وایم مثلا زموږ او لارج سایز باندې مثلا زموږ لارج سایز چې دی مایکرو لارج ځکه بګنر لپاره لارج سایز باید هغه وي مایکرو لارج وي ګوره موږ لرو البته په کچې ته لاټ باندې نه پیږي نو په تیر ویډیو کې ما تشریح کړی ده هر یو لاټ باندې موږ غږېدلي یاستو مایکرو لاټ باندې غږېدلي سټنډرډ لاټ باندې غږېدلي او ماکرو لاټ باندې موږ غږېدلي صحیح ده او بخیر مینی لاټ باندې غږېدلي سټنډرډ باندې موږ غږېدلي مینی باندې غږېدلي او مایکرو لاټ باندې غږېدلي خو د تر ټولو مهمه چې دی زموږ د لاټ سایز باید څه وي بګنر لپاره هغه باید موږ مایکرو لاټ وي صحیح ده نو مایکرو لاټ مهم دی تر ټولو زیاته ځکه چې په دې باندې زموږ فیصدي د پیسو د بازار ته ورکولو اندازه کمه وي نو د زده کړې لپاره تر ټولو مناسب همدغه مایکرو لاټ دی ځکه خطر یې کم وي پکې نو بل دا چې ریسک ریوارډ ریشو باندې مثلا ما مخکې ویلې په هغه باندې زموږ کلیر وي باید مثال که $1 خطر ورکوي نو باید $3 هدف ولري صحیح دی لکه څنګه چې ما ویل چې $10 ته ورکوي نو $15 ته باید واخلي ریسک ریوارډ ریشو دی مثلا 1:3 وي یا 1:2 وي 1:3 نه 1:2 هم ډېر مناسب دی نو مثلا که چېرته $1 ته غواړې ورکړې نو ته آماده یې چې مثلا $2 ترلاسه کړې ګټه ترلاسه کړې صحیح دی دا په 1:2 کې دی $1 ورکوې خو په مقابل کې څومره $2 ته راخلې مثلا $1 ورکوې ته مقابل کې ته غواړې چې مثلا $3 ته ګټه ترلاسه کړې نو داسې باید وي چې تر څو ته په مارکیټ کې پاتې شې صحیح دی بازار کې پاتې شې نو یو تاوان ومنه نو 3 ګټې تعقیب کړه یعنې 3 ګټې به ترلاسه کړې خو مثال په اوس زه وایم چې مثلا ته لرې دلته څومره دلته ته لرې سټاپ لاس دی مثلا سټاپ لاس دی مثلا دی 100 پیپه صحیح دی 100 پیپ دی نو ټارګټ د څه دی نو ټارګټ دی مثلا 80 پیپ صحیح دی 80 پیپ نو یعنی تا 100 او 80 کې دی نو 1:3 کې چې دی تا ریسک او ریوارډ ریشو شو صحیح دی نو مایکرو لاټ زمونږ د مایکرو لاټ تاسې کرنی پوه شوئ نو هغه ویډیو تېر شته دی په دې هغه کې تاسې پلیلیسټ کې وګورئ مایکرو لاټ زمونږ اندازه څومره دی مثلا زمونږ مایکرو لاټ اندازه دی 0 پورې صحیح دی یونټس دی 0 یونټس دی زمونږ مایکرو لاټس اندازه نو دلته 0 یونټس نو دیتا سټاپ لاس چې دی تا 100 پیپس دی صحیح دی نو تاسې په څنګه وکړئ مثلا نو څنګه به دا هغه وکړئ تاسې خپل پیسې به څومره معلوم کړئ چې مثلا زه څومره پیسې ورکوم چې زما سټاپ لاس 100 پیپه وي زما اکاونټ مثلا هغه زما لاټ مثلا مایکرو لاټ وي نو دلته به موږ څه کوو په دې کې به موږ راځو دلته به موږ معاملات دا به مثلا ملټیپلای وي 0 زمونږ لاټ دی صحیح دی ملټیپلای زمونږ پیپس څومره و
مثلا